Afghan English Academy. السلام علیکم ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د انګلیش اپوزیټ یعنی متضاد لغاتونه وایم چې دا په انګلیش کې لږ نه بلکې ډیر زیات مهم دي چې باید هر انګلیش زده کوونکی دغه لغاتونه زده کړي او دا به ستاسو د انګلیش په لغاتونو کې ډیر زیات فرق راولي او ستاسو انګلیش مو ورسره ډیره زیاته ښه شي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو هم سره لایک کړئ، چینل هم سره سبسکرایب کړئ د داسې نورو مهمو ویډیوګانو لپاره. نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو زمونږ لومړنی لغت چې دی هغه دی بیلډ. بیلډ ویل کیږي ملګرو جوړول، ودانې کول یا جوړول ته بیلډ ویل کیږي. څه دی د دې متضاد لغت چې دی هغه د ملګرو ډیسټروای. ډیسټروای ویل کیږي تباه کول، ورانول. نو دا باید ستاسو حتما زوی صحیح دی. بل د ملګرو لمونږ سره اکټیو. اکټیو ویل کیږي فعال ته. اکټیو مطلب دی سو یو کوم کس چې ډیر فعال وي، تکړه وي، فعال وي، هغه ته اکټیو وایي. څه دی د دې متضاد لغت چې دی هغه دی لیزي. لیزي ویل کیږي ملګرو سست انسان ته. سست انسان ته لیزي ویل کیږي. بل د ملګرو لمونږ سره انجل. انجل ویل کیږي ملایکه، ښاپیري، ملایکه. او دې متضاد لغت چې دی هغه د ډیول. ډیول ویل کیږي شیطان ته. ملګرو بل لغت چې دی هغه دی فورګیټ. فورګیټ ویل کیږي هیرول. هیرول ته فورګیټ ویل کیږي. دې اپوزیټ لغت چې دی یعنی متضاد لغت چې دی هغه دی ریممبر. ریممبر ویل کیږي یادول. بل د ملګرو موږ سره سترونګ. سترونګ ویل کیږي قوي. قوي انسان ته سترونګ ویل کیږي. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی ویک. ویک ویل کیږي کمزوري ته. کمزور انسان ته ویک ویل کیږي. بل لغت د ملګرو نیر. نیر ویل کیږي نږدې. نږدې ته نیر ویل کیږي. او دې متضاد لغت چې دی هغه دی فار. فار ویل کیږي لرې. بل د ملګرو موږ سره ماډرن. ماډرن ویل کیږي جدید، نوی، جدید ته ماډرن ویل کیږي. څه دی او پخواني ته ویل کیږي ملګرو انشنټ. انشنټ ویل کیږي پخوانی. بل د ملګرو موږ سره ریچ. ریچ ویل کیږي مالداره. مالداره کس ته ریچ ویل کیږي. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د ملګرو پور. پور ویل کیږي غریب ته. بل د ملګرو موږ سره وین. وین ویل کیږي ګټل. یو لوبه ګټل یا هغه ته وین ویل کیږي. څه دی ګټل. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د لوز. لوز ویل کیږي بایلل ته. لوز مطلب بایلل. بل د ملګرو موږ سره پریزنس. پریزنس ویل کیږي حاضري ته. او دا شاګردان په کلاس کې حاضر دي که نه، نو دې ته څه ویل کیږي حاضري مطلب پریزنس دی. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی غیر حاضري. غیر حاضري ته ویل کیږي ابسنس. ابسنس مطلب غیر حاضري. او دلته ګورو ملګرو دې ته هم باید تاسو پام وي که نه، لکه موږ وایو که نه چې زه حاضر یم که نه، بیا به څنګه وایو چې آی ایم پریزنټ، بیا به ټي اخر کې ورسره وایو د آی ایم پریزنټ. او چې کله غیر حاضر یا آی ایم ابسنټ. آی ایم ابسنټ زه غیر حاضر یم او آی ایم پریزنټ زه حاضر یم. څه دی دا هم به تاسو په یاد ولرئ. بل د ملګرو موږ سره بای. بای ویل کیږي اخیستل. بای مطلب اخیستل د سامان د بل څه. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی سیل. سیل ویل کیږي خرڅول ته. بل د ملګرو موږ سره چیپ. چیپ ویل کیږي ارزانه. ارزان ته چیپ ویل کیږي. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی ایکسپنسیو. ایکسپنسیو ویل کیږي قیمته. ایکسپنسیو. ملګرو بل د موږ سره واید. واید ویل کیږي پراخ. لکه موږ وایو که دا سړک پراخ ده، څه دی د هغه لپاره موږ واید استعمالو. او چې سړک تنګ وي هغه لپاره موږ نیرو استعمالو. لکه دا سړک ډیر تنګ دی. اټ از ا نیرو روډ. څه دی دا سړک تنګ دی. نیرو مطلب دی تنګ. بل د ملګرو موږ سره فاست. فاست ویل کیږي تیز ته. فاست مطلب تیز. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی سلو. سلو مطلب ورو، کرا. ورو ته سلو ویل کیږي. بل د ملګرو موږ سره ډینجرس. ډینجرس ویل کیږي خطرناک ته. ډینجرس مطلب خطرناک. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه دی سیف. سیف ویل کیږي محفوظ. سیف مطلب محفوظ. بل د ملګرو موږ سره ایون. ایون ویل کیږي جفت ته. ایون مطلب جفت عادتونه لکه 2 4 6 8 دې ته جفت ویل کیږي. او تاک عادتونو ته اوډ ویل کیږي. اوډ مطلب تاک. بل د ملګرو موږ سره فیمیل.
چې دا به تاسو هر ځای کې لیدلی وي. فیمیل ویل کېږي خزینه، فیمیل خزینه. لکه په ایمیل کې هم تاسو لیدلی چې مطلب تاسو خزینه یا که نارینه یا، نو دوه اپشن درکړي. نو فیمیل ویل کېږي خزینه او میل ویل کېږي نارینه. بل د ملګرو موږ سره انیمي. انیمي ویل کېږي دښمن ته، دښمن ته انیمي ویل کېږي. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د فرینډ، فرینډ ویل کېږي ملګري ته. بل د ملګرو موږ سره فول. فول ویل کېږي ډک، ډک ته فول ویل کېږي. سیده دا بوتل دې نه ډک ته که نه نو فول. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د امټي، امټي ویل کېږي خالي. بل د ملګرو له موږ سره سکریم. سکریم ویل کېږي په زوره چیغې وهل ته سکریم ویل کېږي. څه دی؟ او خاموش ته ویل کېږي بیا کوایټ، کوایټ مطلب خاموش. بل د ملګرو موږ سره ریفیوز. ریفیوز ویل کېږي انکار کول. له یو شي څه لکه د جني ګردې څخه انکار کړی، څه ده؟ ریفیوز کړی ده، مطلب دی نه مني، څه دی؟ قبول کړی نه ده. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د اکسپټ، اکسپټ ویل کېږي قبلولو ته. بل د ملګرو موږ سره لوز. لوز ویل کېږي ورکېدل، ورکېدلو ته لوز ویل کېږي. دغه شی له ما څخه ورک دی، څه دی؟ او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د فایند، فایند ویل کېږي پیدا کول. بل د ملګرو موږ سره شارپ. شارپ ویل کېږي تیره، لکه دغه څوکه تیره ده که نه، شارپ ته سیده دې ویل کېږي شارپ تیره. او دا څوکه چې مطلب پسه وي که نه هغه لپاره به موږ ډل استعمالو، پس ډل ویل کېږي پس ته. بل د ملګرو موږ سره تیک. تیک ویل کېږي ډبل ته، ډبل ته ویل کېږي تیک. څه دی؟ لکه دا کتاب ډبل دی وینې، او کتاب چې کله نری وي یا بل څه وي هغه لپاره موږ تین استعمالو. تین مطلب نری، تین. بل د ملګرو موږ سره لف. لف ویل کېږي په زوره خندل، په زوره خندل ته لف ویل کېږي. او کرای ویل کېږي ملګرو ژړلو ته، کرای مطلب ژړل. بل د ملګرو موږ سره بیګ. بیګ ویل کېږي لوی ته، بیګ مطلب لوی. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه وړوکی ده، سمال، سمال مطلب وړوکی. بل د ملګرو موږ سره بیډ. بیډ ویل کېږي خراب ته، بیډ. او ګوډ مطلب ښه. بل د ملګرو موږ سره رونګ. رونګ ویل کېږي غلط ته، رونګ مطلب غلط، لکه دا سوال غلط دی، رونګ. او رایټ مطلب صحیح، رایټ. بل د ملګرو موږ سره لیټل. لیټل ویل کېږي لږ، لیټل مطلب لږ. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د مني. مني ویل کېږي زیات، لکه دونه چې لږ زیات وي هغه ته بیا مني ویل کېږي، څه دی؟ او له چې ډېر هم زیات وي د هغه لپاره بیا موږ lot of استعمالو. lot of مطلب ډیر زیات، lot of. بل د ملګرو موږ سره فریز. فریز ویل کېږي یخی کېدل، فریز یخی کېدل. او میلټ مطلب ویلي کېدل، میلټ. بل د ملګرو موږ سره ټال. ټال ویل کېږي اوږد، ټال. او دې اپوزیټ لغت چې دی هغه د شارټ. شارټ ویل کېږي لنډ، اوږد لنډ.